یو سړی په خپل کور کې چرګه حلاله کړه او چرګه د چرګانو والا دکان ته ویوړ او دکاندار ته السلام علیکم ملګرو، تاسو دا ویډیو ګورئ. د ویډیو ډېر غټ پیغام پر زموږ د یو ډېر خسته خبرې کړې دي. راځئ د ویډیو فلوزو. او دکاندار ته وی چې دا چرګه مال سپینه کا او ټک ټک کی وړا وړا کا. دکاندار ودی چې بس ټیک ته نیمه غنټه بعد راځه. سړی کور ته لاړو. لږ سات بعد دی دکان ته یو قاضي رالو، د ریاست فیصله چي کوي. قاضي دی دکاندار ته وی چې مال یو چرګه راکا. د دکاندار ودی چې یاره جی ما سره خو چرګان ختم شوي. اوس د قاضي نظر په دغه چرګه باندې پریوتو. دا چرګه ولیده په میز پرته وه. نو قاضي وته مال دغه چرګه راکا. دکاندار ودی چې یاره جی دا خو اوس یو سړی راوړه او هغه ماته وی چې دا مال کټ کا سپینه کا، دا خو پرده ده. قاضي ورته په خیر لالچ ورکو وی چې زه به دله پیسې درکم او که دا سړی رالی نو تو ته وایي چې ستا هغه چرګه خو الوتې ده. د دکاندار ورته یاره جی څنګه الوتې ده؟ چرګه خو هغه په خپل لاس په کور کې ذبح کړې ده، نو زه به ورته څنګه ویم چې دا الوتې ده؟ بهرحال قاضي ورته وی چې فیصله خو به زما عدالت ته راځي، فیصله خو به زه کوم که نه. وی چې زه پوه شو زما کار پوه شو، خو بس د پیسې والو مال چرګه راکړه. دکاندار مجبور شو چرګه یې ورکړه. قاضي لاړو. لږ سات بعد د چرګې مالک راغی. دکاندار ته وی چې څنګه چلې زما کار شوی دی که نه؟ دکاندار ودی چې یاره ما ستا هغه چرګه سپینه والا خو والوته. اوس دا سړی ډېر حیران شو چې مړه چرګه څنګه والوته؟ خدای ظالم وایه خو ما په خپل لاس حلاله کړې وه. بهرحال خبره تکرار شروع شو، خبره جګړې ته ورسېده، شر ته. دواړه په یو بل پسې شر له پاسې د جګړې ده. په لار یو سړی تېرېدو، هغه ورته دلته شر مه کوئ او لاړ شئ د قاضي عدالت ته، قاضي به درنه فیصله وکړي. بس دواړه په دې راضي شو او د قاضي عدالت ته روان شو. اوس په لار روان دي، په لاره کې د یو مسلمان او د یهودي جګړه ده. دا دکاندار په دې نیت دي دواړو له ورالو چې د دواړو خلاصون وکړمه چې یو بل خوږ نه کړي. نو په دې خلاصون کې د دغه دکاندار ګوته د یهودي په سترګې کې ورغله او د یهودي سترګه ړنده شوه. اوس خلک راجمع شو، وایي یهودي له سترګه ړنده کړې ده، وایمه جوړه شوه. دکاندار هم ډېر زیات ویلی دو چې دا خو ماته بله مسله جوړه شوه. خلکو ورته چې زه چې ځو قاضي له. خلک روان شو، قاضي نه روان دي. اوس دا دکاندار په دې خپل زړه کې ډېر زیات یېرېږي چې ما سره خو قاضي د چرګې واده کړی و چې د چرګې فیصله به در حل کړم، دا خو ماته بله مسله جوړه شوه. بهرحال په لار روان دي، د خلکو خیال چې اخوا شو، نو د دکاندار منډې کړې وتښتېدو. دا خلک ورپسې دي. دا دکاندار یو جومات ته ننوتو او په جومات کې یوې دنګې منارې ته وختو. اوس د منارې په سر ناست دي. خلک ورته وایي چې راکوشه د قاضي عدالت ته ځو، ناوخته کېږي او دا سړی نه راکوزېږي. بهرحال یو دوه درې کسه جومات ته به د سړي پسې ورغله، به د دکاندار پسې. نو د دکاندار چې ورته وکتو، نو هغه د خپلې ویرې نه، د خپلې یېرې نه د هغې دنګې منارې نه راټوپ کو. نو چې راټوپ کو، په لارې یو بزرګ یو ضعیفه سړی روان و، په هغه د پاسه راپرېوتو او هغه په زګي مړ شو. بس دکاندار ته درېیمه مسله جوړه شوه. د بوډا سړي زوی را منډې کړې او دکاندار یې کلک د مری نه ونیو. ووایه پلار دې راله مړ کړی دی، زه چې زو قاضي له. دکاندار ډېر زیات یارېدلی دی چې دا خو ماته د چرګې نه غټه مسله جوړه شوه. بهرحال دوی چې کله د قاضي عدالت ته ورسېد او قاضي دې سړي ته وکتو، نو هغه چرګه ورته رایاده شوه. په دې خپل زړه کې وخندل، وایي زه د چرګې مسله خو راله، خو د دې نورو خبرو نه قاضي نه و خبره. خو چې کله ورته د خلکو دا نورې خبرې بیان کړې، نو قاضي سره ونیو چې داسې مسله جوړه شوه. بهرحال قاضي وی چې زما راز چاته ښکاره نه شي، نو دې خلکو ته یې وی چې زه دا ټولې فیصلې به نمبر په نمبر زه اورم. وی چې اول چرګې والا راواله. چې چرګې والا یې حاضر کو، نو چرګې والا ورته خپله قصه وکړه. نو د قاضي د چرګې والا ته وی چې ته مسلمان یې؟ نو د چرګې مالک ورته چې او جي بېشکه زه مسلمان یم. وی چې ته په الله یقین ساتې؟ نو د چرګې مالک ورته چې بالکل بېشکه زه په یقین ساتم. نو وی ورته چې بیا خو به ستا په دې باندې هم یقیني چې الله پاک مړي ژوندي کوي او ژوندي مړه کوي. نو د چرګې د مالک ورته بېشکه چې زما پې یقین دی. نو بیا د قاضي د چرګې د مالک ته وی چې ته څنګه بیا دا دعوه کوې چې دا دکاندار دروغ وایي؟ کیدای شي ډېر رښتیا وایي او دا چرګه الله پاک را ژوندی کړي و الوتي. بس دغلته د چرګې د مالک سر ښکته کړو. وی چې یاره جي زما نه غلطي شوې ده او زه دا سړی ما بخلی دی. د چرګې مسله ختمه شوه. د قاضي وی چې اوس یهودي را مخامخ کړی، د چا چې سترګه ړنده شوې وه. نو چې یهودي رالی، نو یهودي ورته خپله قصه وکړه. نو د قاضي ورته وی چې زمونږ د عدالت یو اصول دي. زمونږ په عدالت کې څوک ګواهي هم کوي که نه، نو د یو مسلمان گواهی او د دوو غیر مذهبو گواهی دا مونږ یو برابري. مطلب د دوو غیر مذهبو گواهی د یو مسلمان د گواهی برابري. یهودي ورته ټیک ته چې ماته علم دی. وی چې دغه شان ستا دوه سترګې د یو مسلمان د یوې سترګې برابر دي. وی چې دا مسلمان به تاله اوس دا دویمه سترګه ړندوي. نو چې کله ستا دوه سترګې ړندې شي، نو ته بیا د مسلمان یوه سترګه ړنده کړې، نو تا ته به انصاف میلاو شي. دا یهودي ډېر زیات ویلی دو، وایي یاره جي بس زما یوه سترګه خو اسیم تلې ده او په دې دویمه باندې به ژوند تېرومه، او که دا دویمه مې لاړه نو بیا به څه کوم؟ بیا خو به بېخړو نه شم. وي چې بس جي ما بخلی دی. یهودي هم لاړو، دویم کیس هم ختم شو.
اوس دریم وای کس حاضر کړه چا چې پلار مړ دی اوس دغه بوډا سړی ازوی چې رالی هغه ته چې یاره چې زما پلار یې وجلې د منارې نه پرې راټوپ کړي ماته د انصاف میلاو شي قاضي ورته چې تعالی بالکل انصاف در کوم حکم یې وکړو چې دکاندار د جمعات د منارې خواته بوځي او بیا د بوډا سړي د زوی ته حکم وکړو چې ته به لاړ شې او د جمعات هغه منارې ته به وخېږې او په دې دکاندار به راټوپ کړي بس تا ته به انصاف میلاو شي دی به هم مړ شي نو د بوډا سړي د زوی ورته یاره جي که دې اخوا دې خوا شو او زه په ځمکه را پرېوتم نو قاضي ورته دغه قاطع خو به دې خپل وي بای دغه حساب کتاب دې خپل دی دغه ذمواري خو زنانه بس د بوډا سړي زوی ډېر ویلی د وایس نه چې زه مړ شم وی چې یاره چې ما بخلی دی بس زما پلار و بس وفات شو بوډا شوی نو د خبرې مقصد مې دا دی چې قاضي دې په ډله یي که نه او قاضي در را خوشحاله نو که ته هر جرم کې کوه جیل ته به نه ځې دغه شان په هره اداره کې یو مشر قاضي ناسي هغه نه چې په ترخ کې چرګه وړې که نه او خوشحاله یې ساتې نو که هر جرم کې کوه په معاشره کې به چوتې سترګې ګرځې ډېره ډېره مننه